سلامونه میمونې دوستانو په جهل جرارا په شجاعت په خیر باندې توري نننۍ ویډیو کې درښیم چې موږ تاسو څنګه کولای شو چې د پوهنې وزارت د ځینې دندې لپاره کارموندنه وکړو یا هم ځینې دندو ته نوملیکنه وکړو او کولای شو چې څنګه فورمونه ډک کړو یعنې د هر شي فورم جلا جلا یا هر فورم هغه فورمونه موږ څنګه ترلاسه کولای شو. نو زه راځم اول سایټ ته او سایټ ته ننوتم د وزارت معارف سایټ ته ننوتم هلته نور چارې هلته ترسره کوم. نو وزارت معارف ما دا دی پیدا کړی او کوشش کوم چې ورته داخل شم خو د انټرنیټ د سلو والي له خاطره لږ ځنډېږي وبخښئ. دا د وزارت معارف چشتي سایټ دی ښه. نو زه که چیرې غواړم چې پښتو ته واړم نو پښتو زه چې کوم کلیک کوم دلته چې شوي دي کارموندنه درکوي هر کارموندنې چې کلیک کوي دغه ټوله بستونه چې شوي دلته اعلان شوي دي چې اکثره په کابل پورې اړه لري او اکثره نورې هم دلته په ولایتونو کې اړه لري. نو که چیرې غواړې چې هر پوسټ ته دغه وکړې هر پوسټ ته یا هر پوسټ ته نوملیکنه وکړې نو په دغه باندې ټچ کړه نوملیکنه کوې او وروسته تا شارټ لیست کېږي او بیا ته راغوښتل کېږي او امتحان اخیستل کېږي او تا کامیابه کېږي خپل ځای کې کړنې. او همدارنګه عریضه څنګه کولی چې د عریضې فورم هم دلته ښایم چې موږ ته څنګه کولی شو چې عریضه وکړو څنګه کولی شو چې عریضه مخته یوسو. نو دا ټوله چې دوی دي د عریضې فورمونه دي. مثلا غواړې چې ته اسناد ارزیابي شي نو دا فورم کاروې د اسنادو د ارزیابي کولو لپاره دا بل فورم کاروې د اسنادو د ارزیابي کمیټې د تصدیق فورم د دې لپاره کارول کېږي د ګمارنې غوښتنلیک او داسې نور دپاره چې کېږي دغه فایلونه چې کېږي ټوله کارول کېږي. مثلا زه غواړم چې دغه فایل ډاونلوډ کړم نو په پي ډي اف باندې کلیک کوم او دا فایل ماته په پي ډي اف کې را ډاونلوډېږي. دغه فورمه ده چې دغه په واسطه زه کولی شم چې خپل دنده د وضع څخه بل ځای ته چې کوم تبدیله کړم. نو دغه چې دي هغه ته معلومات ته چې کې غواړې نوم د پلار نوم ادرس د کال دا ټوله چې کېږي دلته لیکل کېږي او وروسته بیا غوښتنه کېږي چې زه غواړم د دغه ځای څخه دغه ځای ته خپله تبدیلي وکړم. نو دا د تبدیلي د کولو طریقه وه. همداسې که چیرې غواړې چې سپارچه د یو بل مکتب څخه بل مکتب ته سپارچه وړې نو د هغه لپاره به همدا کلیک کوې. دلته هم خپل نوم د پلار نوم او شیان چې کېږي ورکوډ کېږي او دلته هغه مکتب ورکوډ کېږي ته هغه مکتب ته غواړې چې ولاړ شې او په دې سره ته کولی شې د یو مکتب څخه بل مکتب ته سپارچه یوسې هم د یو مکتب څخه بل مکتب ته ځان تبدیل کړې. نو ویډیو تر همدغه ځایه پورې وه. د ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.